زما عزتمند مسلمانانو، الله رب العزت منگا تاسې باندې سود فرمایلی دی، احسان یې کړی دی چې الله رب العزت منگا تاسې مسلمانان پیدا کړي یو، د ایمان دولت را نصیب کړی دی. ځکه دنیا کې ډېر خلق ته هغه د ایمان د عظیم دولت نه محروم دي. نور د دنیا ټول نعمتونه به سره او ډېر زیات په راحت او په آرام باندې په دنیا کې زندگی تیری، هر څه به سره چاته به نه ځورېږي، خو دغه نعمتونو تعلق در دنیا د ژوند سره دی. او چې کله د دنیا د زندګۍ اختتام شو، قضا فیصله پوره شوه، نو دغه نعمتونه به په دنیا کې پاتې کیږي، دغه خوشحالۍ د دنیا کې پاتې، دغه راحت او آرام دا دنیا کې پاتې. او د آخرت په اعتبار سره چې ایمان عظیم دولت او هغه د سره شته دی نه، نو دی ناکام لاړ. او د ایمان خاوند دی، الله ته ایمان نصیب کړی دی، دنیا کې د اوسېدو لپاره کور نشته. لکه عیسی علیه السلام، عیسی علیه السلام دنیا کې کور نو، او د اوسېدو لپاره د اغوستو لپاره جامې نشته، رسم لاستو لپاره تولې د بړستن تنظیم نشته. لکه موسی علیه السلام، د عیسی علیه السلام کور نو، د موسی علیه السلام 10 کاله پورې دغه د کور والو په یوه جوغه کې شپه تېروله، د بړستنې او د تولې انتظام یې نه و، خو ایمان سره د الله محبوب ترین بندیانو. دغه شان مسلمان چې دغه دنیا کې د دنیا د نعمتونو په اعتبار سره دغه حالت انتهایی کمزور دی، خو دغه وخت په د باندې تیر شي، دغه ړوکوالی به پې تیر شي، دغه ځواني به پې تیره شي، دغه بوډاوالی به پې تیر شي، چې نعمتونه به نه آرام او راحت به نه، عیش و عشرت به نه، د خواهش مناسب جامه پیزار خوراک به نه، او د خواهشاتو په اعتبار سره د اوسېدو دپاره به کور نه. خو عزتمندو چې ایمان سره دی، ادې د ایمان د دولت سره دنیا نه لاړ، نو دی کامیاب دی. نو موږ او تاسې د الله پاک په دې نعمت عظما باندې چې دا ایمان دی شکر ادا کو چې الله دا تا لوی سود کړلی چې د ایمان دولت ته راته نصیب کړلی. اوس دغه ایمان چې دی کې دا مضبوط شي، دی کې ترقي راشي، دا ایمان منګ ځان سره آخرت ته یوسو، او د ځنکدن په وخت کې ایمان نصیب شي، دې لپاره الله اعمال منګ له راکړلي. او په هغې کې د ایمان نه وروسته الله مونځ فرض کړی دی. مونځ د الله عظیم حکم دی. د منظره خبره په دې اعتبار سره چې ډیر زیات مصروفه سیزن دی، وخت دی، وریځم په اسمان کې گردش کوي، نو نارینه او زنانه کور کې چې څومره افراد دي هغه په دې زور او فکر کړي چې واخه به مې لامچارې بولي، هغه وی لامده به شي، چې چاته ولاړې نو کله به ریبمه. دا یو زور یو فکر منګ او تاسې باندې دی. خو دغه زور دغه فکر دا د دنیا په اعتبار سره دی. د دغه زور او فکر د پاره د الله عظیم حکم مونځ پرېښودل، که د جمعې روزه که غیر جمعې مونځ قضا کول، اذان دومره ستړی کول چې په 4 ورځو کې واخه سنبالیږي، نو په 8 کې سنبال کا.
خپ دماو په قلار باندې وکا اپدی وخو کې د خدای حکم پورا کا چې دا سبا ستا په سارو باندې سم راشي سم چې دا غوړه پاره د دوایي سبب وګرځي او دا غوی د پاره د پالنې سبب وګرځي نو دې کې به خیر او برکت او فائدہ چې تنه اخلي دا د الله په اراده پورې تړلې خبره ده دا مو چې ما ډېر ویبل اما 200 ګېډې ما 400 ما 600 ګېډې اورې بلې ازد ټول نه زیات طاقتور او تکړای ما چې دلې می جوړ کړه خو یو مزمه پکې نه لري کړي نه دا اوس د الله خو خدا چې ستاده واخو دلې کول ستاده دی واخو د پاره دا نرتوب دا د الله نه دی خو ځکه چې تاسو د خدای عظیم حکم مز پرې خېده شاید چې دا دلې دا واخو دا ستاره پاره ستاره سارو د پاره د مصیبت او د پریشانې سبب وګرځي دا نرتوب نه دی چې د الله عظیم حکم په څه پری دی پتورش پازیو پتورش پرازی او بو سړی مونږ دی او بو د الله حکم دی یو طرف ته ستا واخدي و دې دوالو کې د مسلمان امتحان الله پاک اخلي چې زما دا بنده زما حکم پورا کوي کنه د خپل واخه مخ کې کوي ازمایش ته خدای له طرف نه اپناری نو زنانو ټولو باندې خب نارینه او اخره بل اوس منګه زنانا جزانانی الله دې موږ معاف کړي دا عظیم جرم منګه کو ګوره زنانو نو دا مشقت اغستل دا شرعاً ناجایز دي دې خبره ځانو رسوي ټیک نه دي دا د نارینه کار دی ولسی چلو په خوا باشری نارینه کول او د زنانو وشری دا په نارینه کې کم همتی راغلی ده همت نشته طاقت نشته غیرت نشته کم کار چې نارینه او زنانه تاواله شو الله مونږ په دې باندې نسی ګوره زنانه نو دا مشقت اغستل دا جایز نه دی زبوه ما خو تاسو به عملاړو مکو خو خپل ذمہ فارغ وم ما ته بیا قاری گئم زبوه نو الله رب العزت یو طرف ته واخدي بل طرف ته د الله حکم دی نو دې دواړو کې اوس مقابله ده الله ګوري زماره بنده سکی زکا د نفع په سيزونو کې د فائدې په سيزونو کې نقصان ورکول دم د الله کار دی ا د نقصان په نقشو کې فائدہ ورکول دم د الله حکم سره ټل تو په ظاهره فائدہ کوي چیرې ډېر مورې بلا په وخت می سنبال اته چې ما فائدہ وکړه په دې کې الله نقصانم را کولې شي خوښ اته وای چې نه زبد الله حکم پر کومه دا کار کو شو کو نه شو واخه ملامد شو مزمه کاو واخلام د شو شي دي د خدای حکم پر کومه واخه دی ولاړی لامد دي شي نو دا ظاهري نقشه د نقصان ده الله تعالی په دې کې خیرم در کولې شي الله بدد کې خیر نصیب کوي زکات دا الله د حکم د الله په حکم باندې د غیرت کو ادا الله په عظیم حکم چې مونږ دې پاغه د غیرت کو هغه له توجه ورکړه او د خپل کار د دنیا چې دا ستا تقاضا لري پرخوا او د الله حکم هغه تقاضا دې پوره کړه نو الله غیرتی بادشاہ دے ان تنصر الله ينصركم الله ته زماره دین مرسته وکړه ازما په دین ځان خپکو زما په احکامات ځان خپکو ينصركم نبساس امداد کما او د الله نسوک په وعده کې رښتینه نشته او من استق من الله قیلا الله رښتینه ذات نو عرض مدا کو عزت مندو چې دا د وخو سیزن دی خود دې لپاره مونږ پر خودل دا عظیم جرم دی په دې الله خپکیږي په دې رب ناراضه کیږي
چې موږ تاسو پسې د الله حکم پریدو دا سنه چې تاسو ټول جمعه تراشه یا چې کوم دی جوهر مانځه ته حاضرېږئ الته کوي خود انتظام کوي ځان الله چې مونږ نه پاتې نشي. زمونږ نیکه بابا رحمت الله علیه به خبره کوله چې زمونږ باشرو مونږ په دغه مخوزو په طرف پانو نو ما به د اوبو انتظام کو الته دا ګجر طبقه ډېره زیاته ده نو هغه به وي چې جامې ګورې مانځي ویسئ د میا مولوي صاحب د اشر دی بیا پسې مونځ کوي نو زما شرګند به وي جامې دا مانځي راوړې او مونځ به ټولو بره ماسپښین مونځ ښه وکړو نور کله به یې کوه که نه زما په اشر کې به یې مونځ وکړو مازدیګر د وخته به چې کوم دی کار هم خلاص شو مونځ به یې بیا د مازدیګر هم وکړو څه نصیب هغه به یې واخیست. داسې دا بیا الله کارونه اسانوي خو شیلاګونې سوچ او خپل عقل استعمالول غواړي چې یاره یو طرف ته د الله حکم دی بل طرف ته زما کار دی نو که ما د الله حکم پوره کو پر خپل کار کې زما دا کار به زما لپاره د خیر او د برکت او د فایدې سبب وګرځي خو که ما د الله رب العزت حکم د خپل کار د پاره پرېښودو نو الله قادر مطلق ته که اوس راته څه ونه وایي نو سزا به راکوي که دنیا کې راته څه ونه وایي نو د دې سزا آخرت چېرته تلی نه دی هلته به خامخا میلاویږي. ځکه په جهنم کې د جهنميانو نه به تپوس شي ما سلککم فی سقر تاسو جهنم ته څه شي راوستی یئ د سقر ته ولې راغلی تاسو مسلمانان وئ نو په جواب کې لم نکم من المصلین موږ به مونځ نه کوو دان به ته معلومي که نه موږ به مونځ نه کوو مونځ د مونځ نه کولو په وجه باندې جهنم ته راغلی یو زما عزتمند نو مونځ نه کول دا جهنم ته راتلو سبب دی. د دنیا د دې وخت ګرمي منګه تاسو نشو برداشت کولی زما عزتمندونو بیا د جهنم اور د جهنم اور معیار کوئ د هغې ګرموالی معیار کوئ الله دا یاد ساتئ مخې ته کوئ ځان ته کارونه به کېږي دا به وشي خو چې د الله بندگی او عبادت ته نه پاتې نشي ځکه الله قرآن کې فرمایي وامر اهلک بالصلاة اے پیغمبره ټول امت ته دې ووایه او د هر کور مشر له پکار دی وامر اهلک حکم کوه خپل کور والا اهل و عیال ته بالصلاة په مانځه سره مونځ کوه د مانځه دعوت چلوه په مانځه همیشګیري کوه او مونځ دا د الله سره راز او نیاز دی د مسلمان په دې مانځه کې ته د الله سره خبرې کوي مشغولېږي تر مانځه په حالت کې نو الله ته ډېر نږدې ته سیده الله ته لګئ دا ښایسته تندی کته نو دا انتهایی د عاجزۍ علامه ده ته الله ته ځان عاجزه ګڼې نو ته الله ته د سجدې په حالت کې ډېر زیات نږدې او د الله پاک د ناراضتیا او د خفقان لوی علامه ده چې ستا نه د سجدې کولو توفیق واخلي چې تا ته د مانځه توفیق نه میلاویږي ته پوه شو چې الله رانه خفه دی او چې تا ته د مانځه الله ته د تندي لګولو توفیق میلاویږي غوره په امامتۍ سره کنی هر ځای چې ته د وخت منځو کې دا توفیق ته الله درکړي
کی نو ته پوه شې چې الله زمانه راضي دی. سجده لګول الله ته دا د الله د رضامندۍ نښه ده او سیده الله ته نه لګول د فرض مانځه اهتمام نه کول ټال مټول کول دا د الله د نارضایۍ او د خفقان نښه ده. نو دا د الله حکم دی. دا موږ کارونه به کېږي کار د هیڅ چا نه پاتې شوی خو واخه دې 2 ورځې کې ورې بلې کېږي جو په 3 کې دې ورې بلې شي د 4 ورځو دې جو په 6 کې دې ورې بلې شي د هفتې واخه دې جو په 10 کې دې ورې بلې شي دا ورځ 2 پیسې واکا د دې ورځ 2 دا کار هغه ورته خپل مانځه توبه سا خپل تلاوت توبه سا خپل اشراق توبه سا خپل ذکر تلاوت توبه سا تبه ځان ته ګوره چې ستا کار کیږي او کنه استا بدن سپک دی او کنه تبه ستړی او کنه مانځه کې دمه د دمه په موقع کې مسوات ته تلو زمانه کا بابا سوات کو موږ واپس راتلو په دې شي د سرنه په دې توتیانو ډنډ باندې د سړي شنګړې کانډاو ترال نو د 12 بجو ټایمو بابا ویلکم نه کو مې بابا دې خړټه وکته کو شو چې خړټه رالو بابا ویلکم کو مې دادا بابا مې د نرو بولو د نرو او بوته بلاړ چل تر ورسېدو بیا بابا وای مسکو الکا مې بابا رسیدې شو دا ما ته خربشیا هغه نظر روانه ما ته زه مسکو ته وای باندې کوي مسکو یار چل چې کوي رسیدې شو خو نو وزي مرګ راشي او وخت ماسپخین شه دینو دا موضوع به من قرض پاتې نشي تا تر پته شه چې ته به کته کلی ته روغ راسي ها و نیټه دې را مخ کې شنو دا د ماسپخین موضوع په من قرض پاتې شي نو خدای له بس جواب ورکو نو د سکو اخا په قلاره موضوع چې کله موضوع کو دعا وکړه بابا وی الکا کو سره ته وای چې پور ارنیل ته زو چیرته خيجو نو سره سره هم تیارې موس زما ستړی والے زما ستومانی دا دردونه هر څه ختم شو زپدې مانځه باندې دمه شوما ازپرې سجده لګولو الله ته دمه شوما ازما زړه خوشاله شو ما د الله عظیم حکم الله توفیق راکړه ما پورا کو مزد سجده په مز کې دمه را دمه واخره بیره بیزان سره کوم دی او بوي ساکولر کې او جو خد وخت ډوړې خورا ابه کسي سورې جو ډډ ولګوا چې ډډ دی ولګول جو لسل منټه بیا پاس ټیم بشي په باندې په 12 بجې نن سبا ماسپخین کېږي پاس ځان او 200 کا منځو کا او چې کوي یو ګټو کا ابه چې کوم دی خپل کار کاوه چې ته دمایې کنه خدای په دې نستړې کوي الله پر استړی لنور کوي زکات اپ کې د الله د بندګۍ ا د الله د حکم پر کولو پابندي وساتلا د دنیا د فکر سره سره د آخرت فکر دی اومو چیرې د موږ پر خودل خو زما د آخرت تاوان دی واخه خو به می خو خوري یا به نصیب کی یا به نه داغه په خړل ماسته شمله خړل زما په نصیب کی یا نه ولی فورا وصدا حکم د خدای موجوده دا د الله دا فرض حکم د مانځه دا خراته متوجه دی وخت کې کنا نو زما عزتمند عارض مدا کو چې کو ټول کارونه وکاو دنیا د سپرانا اوسترګو مشران وای چانه دا پرېخه خدا د آخرت تا فکر بلګونه زیات ساتو دا آخرت تا فکر دا بلګونه غالب منګ باندې ځکه دا دنیا سيزونه دي در قبر په موټي پاتې کیږي او دا د الله پاک حکم دا منځ او دس ذکر عبادت د الله د بندگی د منګ تای سره قبر ته زی دا ال تفکر دراتلو سجده
دیو جنا قرآن پاک کې الله پاک د 200 کم و بیش الله حکم د مانځه کړل مسلمان ته چې ګوره مونږ کوا پابندي کوا ځان په مانځه زیروا مونږ نه پاتې نشي او حدیث پاک کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي مروا صبیانکم اذا بلغوا 7 وضربوهم اذا بلغوا 10 الکته جنید کور کې وو کالو دي نو مانځه حکم وتکوا چې بچه منس کوا او چې کله د لسو کالو شي بیا په مانځه نه کول باندې وها دا د الله حکم دی چې د لسو کالو شو بیا بستر جدا کا بیا په یو کټ کې یو ځای مسملوا د مانځه من کول باندې بیا وها دا پیغمبر علیہ السلام ارشاد مبارک د خپل ځان سره خپل اهل او عیالم په مانځه باندې عادت کول چیرې دا منځ دا د الله عظیم حکم دی د دې په نه کول سره د الله نه لری کیږي د مانځه په پابندۍ سره الله پاک سره الله ته نږدې کیږي یو سړی کې مانځه پابندي وا د الله نور حکمونه پوره کولای شي یو سړی کې مانځه پابندي نه وا د نور داوی کوي نو دا باسي ځکه په مانځه باندې تا ته دمه ملاويږي تا په صفائی د باندې راځي ذهني سکون ملاويږي تر خپل ځان باندې سود نه کوي نو تب نور سو قربانی کې جهاد بسو کې او زکات بسور کې او خیر خیګړه بر چا سره سو کې چې ستا په خپل ځان باندې سود خیر خیګړه سود نه را چې په مانځه باندې سړې دمکیږي ما صفایوم راځي اچین سکون په ملاويږي نو زما عزتمند پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دا موز دا د دین ستندا او چا چې د مانځه اهتمام پابندي وساتله د دین قائم کو درو در دین د اسلام دا بنا ودرولا اچا چې موږ پرې خودو فقط هدمت دین د دین نړاو دین د مانځه پرې خودل په هر مقبانه اوس نشو په اشاره نشو کولنو جو بیا رسته شو قضا به چخش و تر دې پورې د مانځره پر خودي اجازه نشتا پولاړ نه پناسته نه بیا پملاسته بیا په اشاره د دین ورستو بیا ته مجبورای د مانځه پر خودل دا په صورت کې نشته معاف نه دی منځو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیمار دی او د مرګ په تبه باندې بیمار دی خو لیکن مون زنده پرخ د دوه صحابه پلا پوغو باندې لاسونه چولې جمعه ترغل صف کې ولاړل چخپې مبارک سم نه لګې دي خو مون زنده پرخ جمعه ترغل ها دو تونو صحابه باندې لاسونه چولې جمعه ته صف کې راغل ولاړل مونږ کړل بیا بل لاسوک ته چاغه به نور باندې ګوري او مونږ به پری دي نه لري منګه تاسو له مانځه کولو توفیق را نصیب کې پابندي الله منګه تاسو نصیب کې واخر دعوانا الحمدلله رب